مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. موضوع ته راسه چې موضوع د خبرې وکړو صاحب په اجازه باندې موضوع ته راسه. موضوع خو ورور الحمدلله ډیره ښایسته موضوع مې راخیستې ده. نن جو بایډن هم ورور اعلان کړی دی، ویلي دي چې دغه اشرف غني چې دی دا ورور یو لیونی بې سره سړی دی. د افغانستان خلک ټول ځینتنګ دي، د ده حکومت دوام موږ نه غواړو او انشاءالله دغه خبره یې کړې ده چې موږ د طالبانو سره پر کومې وکړې باندې دریږو، کومه سیاسي وکړه چې سوې ده د افغانستان جنګ چې دی د سیاسي جوړجاړي له لارې څخه ختمېدلی شي، په بل رقم نه شي ختمېدلی. او طالبان که موږ ووځو که نه ووځو، که موږ ووځو طالبان جنګ ته چمتو دي، جنګ پر مخ وړي او خپلې اړیکې مثبته ساتلې دي، او که نه ووځو جنګ پر مخ وړي. خو مهمه دا ده چې موږ به ووځو. دا نن سریعام اخبارو کې اعلان کړی دی، ټوله دنیا په خبره ده، ته هم شاهد لیدلی یې. زموږ خدای بالکل یقین دی سل په سله چې انشاءالله دوی به وځي که خدای کول. ولې نور یې دلته نفس تنګ دی وروره تباه دي. الله در توسط محمد صاحب به شکل کم چې هر کارت نیمو شپو یا تا غسایاب د اوسم و الاخره کې قانع شو پردای کارت نیمو شپو ده دا وخت مننه ډیره زیاته قربان دشم. نور ورونو ته بم وخت ورکم الله وکړي خفه شوی نو یو ځل کېږي ما او کنځلې وکړي او خپل خور مور ته وکړي ما ته نه رسیدي. سردار خان وروره السلام علیکم شاهین صاحب، اول که تاسو ته بیا تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه. او کنځاوي چې دی شاهین صاحب د خبر اخري ختم هغه ده چې یو څو کنځای کې بس پوښه چې دا کوم دلیل نه نه ته خفه کېم خو یو شی دی ریکه درته د ما مورم داسې و مور درکې تاسو غوندې خو ډېر سړي ته درد درېږي چې زور ما ته نه رسېږي او د ما عادي ته ورخیز سخت درد دغه زړه دي سړي بالکل واقعیت لري. رښتیا هم همداسې خبره ده. مهرباني وکړئ هیله کوم. بالکل رښتیا هم چرت ما په خرابه خیر موضوع ته راشه. موضوع دغه و چې په افغانستان کې د اشغال د چاره وته په زیان ده هم عسکرو ته کې تلافیږي هم د موږ ورونه دي تلافیږي د ناتو د واشنگټن د خاطر او هم در رقم روزانه دولت استعمالي او هم در رقم طالبان هم د دین او د ولس او د خلکو د خاور نه دفاع کو اېدم دفاع صحیح ده په ځای ده. اما که چیرې د خلکې څه شي ګټه بل څه اخلي. ما دغه وایي چې په دغه قربانۍ کې د چا قرباني ته سړی مد نظر ونیسي د ولس لپاره چې قرباني څه کور کوي که د واشنگټن لپاره دغه خبر میکنه د کنځل وکړه مهرباني. والا بالکل احتیام نه که شاهین صاحب خپل ته وویل چې یو څوک دلیل نه لري جواب نه لري دغه اخري حد بیا همدا کنځاوي کول دي کنه. بس چې څوک کنځاوي کوي نو پوښتنه چې دا بل دلیل نه لري نو ته ورته د الله پاک هدایت وکړي که نور ملګري هم دلته راځي. هر څوک کاري صاحب یا شاهین صاحب هر څوک په هر قوم کې ښه خلک هم شته او بد خلک هم شته. نه غونډه ته موږ ته نه دی ویلي نه زه خبره کوم کنه چې د نور انډیوالانو لپاره چې آینده کې تاسو لایف ته راځي باید کنځاو څوک نه کړي. همداسې که طالبان وخی که افغان پوځ وخی که نور خلک وخی په هر څه کې داسې خلک شته ښه خلک هم شته بد خلک هم شته. ګورم ټول به یو رقم نه سره ګورو. خبره دغه ده چې بالکل تاسو خبره په ځای ده چې رښتیا هم اشغال چې دی دغه د هیچا په ګټه باندې نه دی او پردي خلک موږ ته وطن نشي جوړولی. خو دوی یوازې شاهین صاحب دا خبره نیولې ده چې تر څو طالبان تاوتریخوالی کم نه کړي او تر هغې پورې موږ د افغانستان نه وځو تر څو موږ قانع شو چې اوس په افغانستان کې شرایط سم دي موږ به د افغانستان نه وځو اشغال به کم کړو. سردار وروره د یګانه سیمې چې ته خوښ دي خبرې ته غوږ نیسي او ډېر اصولي سړی زه رښتیا درته وایم ما دښمن ښه دښمن مې خوښېږي د هر دښمن بې عقل دښمن سره خرځېلی یم زه هم ورسره وړاندې ځم. تا ته زه یوه خبر وکړم زه دا منم چې ګوتو ته هم ګورې یو رقم نه دي. عساکرو کې هم دولت کې هم ډېر ښه خلک شته دي. د څو ورځې مخکې تا که لیدلی و اسدالله خالد په خود یې په همدغه دولت باندې ادعا وکړه چې دا فیسبوکي دولت دی. هغه څوک و چې یعنې د سر یې واها او سنګر یې نیوه یعنې دغه شی غوندې دی د استواره دي په مادیاتو باندې په پیسو باندې په مقام باندې په چوکۍ باندې هم دو دولت چې چوکۍ ته واخلي زوتینو دی شروع کړي د دولت فاسد دی د دولت د 2 روپۍ دولت نه دی د غلام دی او څوک چې په چوکۍ ناست وي سر و هم سنګر نیسي. دغه سړي ته درد درېږي چې دا ولې په هغه ځای کې رښتیا نه وایي چې ته په مقام په چوکۍ په قدرت باندې رسې ولې هلته رښتیا نه وایي او چې د چوکۍ نیسته شي مجرد شروع وکړه وایي دغه فساد دی غرق دی دا دولت نه دی. اما موضوع دغه شی دی چې دغه خلک چې فعلا جنګ کوي په افغانستان کې یعنی جنجال کې دي
دا دواړه طرفه د منځه ځي. د دغه دولت هغه شهادت هم که ونیسي یا وژل هم که ونیسي، یعنی واشنگتن و نیویورک لپاره د رئیس جمهور چغې وایي، اما د طالبان طرف ته چغې وایي چې نه دا موږ وطن ساتو، دین ساتو، قرآن ساتو، او نه د واشنگتن فقط، نه د پاکستان، نه د ایران، نه د تاجکستان. دغه موضوع ده. په دغه باندې خیر لږ وغږېږه راته، الله دې وساته وبخښه چې وخت مې ونیو. مننه کوم شاهین صاحب. په رښتیا هم زه د اسلامي قانون دومره ملاتړی یم په ځکه چې زه مسلمان یم، الحمدلله تاسو مسلمانان یې، موږ ټول مسلمانان یو، یوه کلمه په یو والا باندې عقیده لرو. شاهین صاحب چې اسلامي قانون مراعات شي که نه، والا که نه غلا ووینې، نه په خدای که فساد وي، نه په خدای که رشوت وي، دا هر څه به ورکېږي. دا د زر په یوه میاشت کې دا ورکېږي که چېرې اسلامي قانون عملي شي. ځکه په اسلام کې همدا دي که نه چې څوک غلا کوي، ګوره لاس یې کټ کړه، یو دوه کسانو ته لاس کټ کړه، والا که په کابل کې د چا جیب وش کېږي، یعنې اوس چې دي په 200 روپۍ باندې خلک وژني که نه. که اسلامي قانون عملي شي دا نه کېږي، دا یو شی هم نه کېږي. زه خپله هم د همدې ملاتړی یم، زه خپله هم همدغه وایم، خو په څنګه دا خبره کوم چې زه وایم چې کاشکې تاوتریخوالی کم شي، چې عام وګړي بچ شي. ګوره نه والا که دولت دومره وژلی کېږي او نه والا که د طالبان والا که دومره شاهین صاحب محترم، بخښنه ډېره غواړم، یوه هیله کوم دا د وخت لږ مراعات وکړي، دا نور ملګري ډېر وخت نه انتظار دي، بخښنه ډېره غواړم. سردار صاحب تر ارسکي نه خیر تاکید د لورونه ته براشو را بشم. حسن شاته، حسین شاه ورور، سلام علیکم، عرض ادب و احترام. سلامونه نیکیلی علاجو که جور رگه شنوادک صاحب. قربان دستم، علیکم سلام. مهربانی زرگه دغه موضوع باندې خلک راته وغږی چې اشغال بشک په زیان د غونډو دی، اما د کابل دولت وایي چې زه ورجانه واشنگتن و نیویورک لپاره قربانی ورکړم. په دوی چې رئیس جمهور وایي دا زه نه وایم، دا ته نه وایي، دا په خود اشرف غنی وایي، او دغه طالبان طرف وایي چې زه وطن ساتم، او بشک هم داسې هم ده. په دوی چې د امریکا سره جنگي په مخ کې د اردو ولاړه ده، کله چې د یو شي په مخ کې مثلا سیمې خارداري، مثلا زه تا سره خدای ناخواسته دښمني کوم، په مابین کې سیمې خاردار باید د سیمې خاردار سره قطع کی تر څو چې خپل هدف ته ورسي. مهرباني. مننه شاهین وردک صاحب، ښه خبرې ته اشاره وکړه. ګوره یو خبره ډیپلوماتیک کومه چې یو پالیسي د استخباراتي مثال د استخباراتو جوړیږي، هغه د دې لپاره نه چې موږ ته خپل د وطن لپاره بد افواجندغه وکړو. د هغه مطلب دا چې زه خپل وطن ساتم، د بل څه ګټه دلته راوړم. د دې مطلب دا نه چې مثال موږ ته خپل وطن برباد کړو. یوه دا خبره شاهین وردک صاحب. او بل خبره دغه طالب دی د کم ځای دی دغه وطن دی، صحیح ده؟ حکومت دی د کم ځای دی دغه وطن دی، خو مګر یو شی دی شاهین وردک، دا یو شی ده. ګوره دا یو شی موږ د وخت ګټه معلومې دي. د چا په چی دغه اردو ګوره د وخت هم صابر خان ته وی چې دغه خلک چې ته په قدرت کې دي، یعنی د دې حساب غون مستوار په مادیات او په پیسو دی، په معاش دی، به ټوکې درته چې معاش ورنکي والله بلا چې دغه اول د ته عسکري وای چې دا روزانه د مدریم میاشت په فامیل مې وګیدې ځم، اما طالب خو بل معاش نه لري، هغه وای چې روزانه یا به سر قربان یا د وطن یا نه پریدم. دغه هدف معلوم دی، هغه به معاش جنگي. اوس که ته وایې طالب معاش لري په شرافت راش په ورده وکي، زه قسم درته خو یو وطن اول ته خپلوانو پرې د ورور مې دی همدو سالارو کې معاش نه لري. د چی شي معاش په دوی چې درس ویل پنتونی ویل بیکاره شو، خارج ته کوم امت ته په وطن کې پوسه بل لارې نه، یا به سین ته کته شي چرس وڅکي، یا مجبور طالب شي، یا د امریکا غلام شي. درې لارې دي په وطن کې، یا چرسیشه دایمي بس فامیل پریده، یا د امریکا سره ودرېږي، یا طالب شه. دغه درې لارې په وطن کې آپشن یې پریکړي دغه دولت، او دا چا پریکړي دا په خود هم دغه دولت د زمينه مساعده کوي. درس وای، تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، پنتون خارج شه، لاشه ورته شهادتنامه دغه ده، ز څه برو بیا در کار مر نیست که قومندان گفته کسی را نمان. یادته زور را مسلمیان وایلی دی چې تنها خپل خلک اعتمادی خلک ونیسه، بیگانه و ننیسی. بیچاره شهادتنامه لاش که کورت لاش دیدنو لوی سړی یا چرس وسکی یا تریاک یا ورجن بس خپل وطندار وژني او تختی میره بنسي. مننه شاهین وردک صاحب. ګور هغه یو د سفارت ګټې دي، هغه خپل حکومت خپل یو پالیسي لري چې د بل راوړي، خو مګر یو شی دی په ډیر تعصب سره، خو طالب هم چې دا پالیسي په ځان کې اختیار کړي. شاهین وردک صاحب، طالب ولې همیش د اسلام ګټې د افغانستان په بربادۍ کې ولې ویني؟ دا سوال دا سوال دی وکړه. ګوره ورور جا شمه داسې ټال دی طالب څه دا سوال درته پرا کوم به ورور ته جواب راکړو په ادب سره. ګوره په ادب سره درته کېږي. ګوره شاهین وردک صاحب، ټول افغانان یو په دې بکنه سره لرو، ټول افغانان یو د بل مثال کده یو د بل زته ته غلام یا زه غلام، دا معنا نه لري، دا د خبرې ال نشي کېدلی. نو اوس زه دا درته ګوره کم ځای ته ماته یو ځای راوښیه چې په افغانستان کې د آبادۍ دپاره کار کړی چې هر ځای د الله اکبر ناره در مخه بربادي باد کې،
صحیح ده بربادي باد کې کم ځای ته ماته راوښی چې دا باد کړی هغه ځای ماته ته راوښی د تا سوال تکمیل شو که غواړې نور یې وړاندې خو داسې چل دی ګوره ورور دا سوال تکمیل شو بیا بل سوال دې بعد وکړو چې ورته شو قربان دې شم داسې چل دی ګوره کله چې اشغال یي کله چې په کور کې دوه پلاره یي سړی به خپل اصلي پلار ته پلار هم نشي ویلی دوام خفه کېږي کله چې په وطن کې ریښه درته یم وطن مثلا سړی ښځه وکړي ښځه د دی ولې واکې د لالایي وطن د ما او د تای واکې د امریکایي بیا دغلته روژانه دغه شی نه کړي چې تی په ما باندې هغه کوي تامینوي چې باید داسې وکړي لکه رئیس جمهور چې غواړي نه دلې روژانه د ما سره واک نشته صلاحیت نشته لکه ته چې یو کور جوړ کړي درې دیواله یې جوړ یي درې ورونه دې جوړ یو دوستم یي مثلا یو محقق یو خلیلي دغه یو زه د سکلار شم دغه کوټه خرابه ښکارېږي که ته غواړې چې د وطن جوړ کړي ته باید ما راولې دغه دیوال را سره جوړ کړي ولې په هغه ورځ باندې چې تا دغه دوستمیانو دغه راته مخ کړي وو زه دې په ما باندې بي 52 باندې بمونه اچول زه د کابل نه تښولم یا وتلم یا ولاړلم او دغه خلک تر اوسه پورې ناست دي چې 12 زره په داسې لیلي کې درته ښخ کړل که نه چې ته وایې تاوتریخوالی دلې ورور وایي چې کم یې کړه تنها په یوه ورځ کې 12 زره نفر د موږ ته خاور لاندې شول خاص په څه خاطر باندې چې هغه یا ژبه یې د ما غوندې وه یا یې کالي د ما غوندې وو یا یې لږ ګیره پرېښې وه پلیریشته یې پیسې نه وي مفلس خوشحاله ګرځېد هغه یې خاور لاندې کړ نو راله خبر داره طالبان مجبور دي چې جنگ وکړي طالبان چې جنگ ونه کړي امریکایان د خاورې نه وځي امریکایان نه وتل نه سکاټ میلر ته نه د ټرامپ ته ټرامپ غټترین بمبارۍ په جهان کې په افغانستان کې ټرامپ کې اوباما ونه کړي اول زور یې ووهه چې ویل چې نه کېږي ټرامپ کېناست چې نه دا خاوره زه نشم خوړلی دغه مړۍ ډېره سخته ده دا نه ازمیږي په خېټه کې مې که لاړ شي خېټه مې خرابوي او ستونی مې راڅیري بهتره ده چې پرېږدم ځکه یې پرېښوله او دغه اوباما بایډن ته خلک خوشحاله دي باور وکړه عین پروګرام مخته ځي امریکا هغه ملک دی چې د دو سیاست تغییر نه کوي یا دو دائم استعمارګر مملکت دي د سیاست خپل نه تغییروي پاچای تغییریږي سیاست همغه د پینټاګون ځای په ځای ده ا د موږ ملک یو دغه ا د موږ ملک د سیاست تغییر کې د کرزي یو رقم وو د اشرف غنی بل رقم دی او د عبد الله بل رقم دی دوستم بل رقم دی مهرباني د بل سوال دې مکه در وزای صاحب جواب درکړئ السلام علیکم مننه خدای دې چې سوالو جوابونه ښه شراکه خیر خو جواب دې پر ځای نه خیر مننه بیا پر شاده بیا سره د سوال دی ګوره زه ما یو شی درته چې زه به عقل دی غونډه یم ته مانه وکړي کوم سوال ته جواب نه درکړی شاید ما ته نه یې پکار دغه خلک چې دلته ناس هغه مې پکار دي چې هغه مهرباني خیر الله به خیر کړي ګوره شین ورته شپږ کال تا حکومت وکړي په افغانستان کې په شپږ کال کې ته ماته ستای و باتی راوړې هم تر هغه وخت افغانستان راورسېد چې خپل هغه د تاریخ هغه افغاني له ختم سوله بیا ګوره نه دا سوال دی غلط دی ګوره بل ورځ هم د سردار سره وګورم همدغه سره هم سوال وګوره اولینه ما کار درته وکړ چې دوه دانې پیسې دي ته په یو ملک چاپېدلې دوه پیسې ته په ملک دوه رئیس جمهوران یو دوستم یو مسعود و نمونه یې درته وکړم یو په مزار کې پیسې چولې یو په کابل کې په هغه کې په بامیانو کې ازارستان درته جوړ کړی ځان یې بیرغ درلود تر اوسه علیپور ته اصلاح کولای نشي ګوره وروره طالبانو ته هغه څه وکړ چې نن ورځ ته آرامه ګرځي طالبان دغه جغرافیه ته پاکه کړه طالبان هغه خلک خلاص کړ چې ته یو محقق نیولای نشي یو علیپور نیولای نشي هغه بسته مزاری درته ټوټي کو طالبان هغه څوک چې ته ریکړه ماتای نوري سکولای نشي عبد الله ته نشي ویلای هغه مسعود او ربانی درته رخصت کړ ټیکس رخصت پلاس ورکو واتس اپ په بند کو ورور جشم خبري در رقم دغه سوالونه تاسو ریکړه درته حالم دی په خپل سترګ بعض سوالونه او سنشا وروره ضرورت د خبرونه دغه په سترګ باندې لیدل کیږي هغه ال په سترګو ته سترګې درکې په خپل د تا مغز د وجدان درکې دا که زه درته وایم کوونه وای د سوالونه حل د دنیا ته غونډه ته خلک بخنه ډیره غونډه د سوال په ځای نه مننه شین وردک صاحب خیر نور ته به واخ ورکم خیر دی نو تاسو بيخي د مونږ نه داسې نظم شاین صاحب یو دکه دې پریخه ما ته ود دکه مهرباني ده یو دکه ته دې ما ته پریږده د خبره وکړه چې طالبانو په 6 کال بچی کې 15 کال بچی کې چې کړی دي دوی د خپل بچی کې راوخی چې دومره خلک هم د دوی سره ولاړو دوی چې کړی دي دوی په خپل بچی کې چې کړی دي د دوی په بچی کې هم خلکو بچان خرڅ کړه د دوی په بچی کې خلک کندوسای صاحب دا بزو دروغه دی لستراولنی بزو دروغه جواب زه درکم ته خو ویان نه زبر ما د بل چا سره خبره ده ته مې مخلصو زه جواب درکم ایدر علام صاحب پرې د چې حسین شاه وغه چې چا ګردې خرڅ کړي خپل اولاد خرڅ کړو تفریق ده ورکه کړه او ځوړم دی او مهرباني وکړه راويخه مننه ډیر ښه خبره ته دی ورور اشاره وکړه خدای دې چې کښته منه کې جواب اوري زغم اوري زغم ولري ګوره
زه دا یو شی موږ ته وکړي، زموږ د افغانستان حکومت وکړي، هغه خلک یې ما ته راوپېژندله چې دغه خلک یې ما ته راوپېژندل چې له اسمانه پسونه راښکته کېږي، هغه عالم یې ما ته راوپېژندي، او هغه څوک یې ما ته راوپېژندي چې په شرابو باندې په شراب یې ولروا دي. ما چې ګوره احسان شاه وروره، دغه سوال د تا نه بل شی و، ته بل شي ته لاړلې. چا ته چې پسونه راښکته شوي، چا ته نه دي راښکته شوي، هغه روزانه بعضې شیان دي سړی وایي چې ما ته الله ډوډۍ راکوي، یعنې هغه یقین لري په الله باندې، هغه دا معنا نه لري چې ډوډۍ د اسمان نه راښکته کېږي، هغه دا معنا لري چې زه د تا کور ته ځم، د تا په وسیله باندې الله ما ته ډوډۍ راکوي، ته ما ته ډوډۍ راکوي. دا رقم خبر ده. او دا چې ته راځې چې ما ته یې راوښودل، د تاسو کوزریکه درته وایم، دغه سیاف درته وایم شیخ الحدیث هم دی، ولې ده ویلي چې زه نه ورکوم لاس هغه ته امریکایانو ته. نن د امریکا سره په یوه میز باندې کینی، د سکاټ میلر سره مړی دونه تخته کوي لکه د تا سر، او ځان ته یې وایي چې د تشنابونه د مکرویانو بدل کړي، ځکه چې د قبلې طرف ته دي. ګوره دا بعضې خبرې دي که زه تاسو ته وایم چې هغه د تا رئیس د شورا دی، د تا رئیس جمهور دونه هغه اخلي پوښتنه کوي، تقریبا هغه د سکاټ میلر ورځي دغه نه پوښتنه چې موږ ووځو که ونه وځو، یعنې د تاسو دغه دولت د څو نفرو په لاس کې، نومونه درته وایم، ته چټي جنګ کوي د ما سره. یا تا دولت د دوستان په لاس کې دی، یا محقق په لاس کې دی، یا خلیلي په لاس کې دی، همداسې سراتیر شه د دغو سیاف په لاس کې دی. تاسو د دغو د خاطره جنګي، د دغو د اهدافو دپاره. اشرف غني یو شخص دی چې زوی هم دغه کوي، چې ویډیو یې درته وایم چې زوی د په امریکا کې د ګي او د لیزبیانو سره هلې ناست دی، دغو کمپاین مخ ته وړي، کمپنۍ مخ ته وړي، او ته دلته ماته راغلی چې پسونه راښکته کړي. خدای دې خوار نه لره، داسې څه وایي چې ریښه درته سړي ته خندا ورشي. تاسو دغه یو دلیل زده کړی دی، بله ورځ شر حاضر مني، شر حاضر مني، دغه زه هم وایم، اما دغه دلیل چې د تاسو وایي دا بیخي ماشومانه دی. هغه یو سوال درته کوي چې ته ووایې چې څه شی کړي دي، ته به وایې چې کورونه یې راته جوړ دي، دا کورونه خلکو په خپلو پیسې جوړ کړي دي. یوه فابریکه لرې، ته برق لرې، تا ته یې بندونه جوړ کړل هندوستان، اما تا ته یې برقونه ډیمونه درته ونه وایي چې ته برق ته استفاده ته وکړې، هغه بندو کې ورشه لکه بند قرغه مایان پکې نیسه، بند هغه رقم چې برق استفاده ته وشي. دغه پروګرامونه دا بیا امریکا چې جوړوي هندوستان، دا طالبانو تقریبا 20 کاله 30 کاله مخکې امضا کړي وو، هم د ترکمنستان سره، تاجکستان سره، ازبکستان سره، د جهان سره. دا هغه پلانونه دي چې اوس یې دا لکه عملي کول، لکه ډاکټر نجیب چې د داود خان پلانونه عملي کول. حسین شاه وروره دغه لیکنه څه ناڅه د موږ خبرې ور والله که چاته کنځلې وکړو. زوی صاحب مبارک، ډېره بخښنه غواړم، وبخښئ، زه زیاتې نه غواړم، زوی صاحب ته درته یې وغږېږئ، مهرباني تاسو نوبت. السلام علیکم شاهین صاحب، ستړی مه شئ. قربان دې، السلام علیکم. ستړی نه شئ. مننه د ټولو ملګرو نه شاهین صاحب. ملګرو ته وخت ورکړه شاهین صاحب، که بیا څه خبره راجع شو موږ به جواب سمه ده، سمه ده. دغه ورور ته به راشم چې خبریال کابلي، دغه ورور ته به راشي د نوبت راځم تا ته ورونه. خبریال صاحب مبارک، مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، خدای کندوزي ته او زاهد افغان صاحب ټول ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم، جنرال مبین صاحب ته. دغه میکروفون د لږ د خولې نه د سلګي څخه چې غږ د زیل راځي، بم راځي، ښه چې غږ د سم راځي. مهرباني صاحب راګي. صحیح سو مبین شاهین صاحب. اوه دومره ښه غږ د شو بیخي لکه د محمد رفیع غوندې. مهرباني. بالکل قربان سم، مننه. موضوع کله راته واضح کې زه اوس راغلم، ډېره بخښنه غواړم. موضوع دغه شی ده چې اشغال دی هیڅ په ګټه نه دی، اشغال د غونډو په زیان دی. همدا رقم مثلا هغه څوک چې د واشنگټن او نیویورک لپاره قرباني ورکړه، دغه اهداف معلوم وو، دغه لار معلومه وه، اما ولس چې مثلا د ولس د خاطر، د دین د خاطر، د خلکو د خاطر او د دوه ملت لپاره قرباني ورکړه، دا معلومه ده. نو تاسو ته مثلا تاسو په دغه کې څه تکفیف کوي چې چا ګټه و د چا نقص و، چا ښه کړي چا بد کړي، دغه خبر د دوه ولس باید وغږیږي. نظر مهرباني سي. اول خو زه شاهین صاحب زه ولس یم، نو د یو افغان صفت زه دا درته وایم چې الحمدلله مجاهدینو چې کومه قرباني ورکړې ده صرف د الله جل جلاله د رضا لپاره، د دې ولس لپاره، د دې وطن خاطر لپاره، او وروسته کومه قرباني ورکړې هغه د واشنګټن نیویورک لپاره ورکړې دي چې هغه اشرف غني ویل چې نیویورک ساتي، د دې د برکت نیویورک باندې بمونه نه دي چولې. نو زه به دې ته راسم چې الحمدلله چې موږ مجاهدین لرو او زمریان لرو، نو خپل زمریانو د مجاهدینو ملاتړ کوو، الله پاک دې هر مسلمان ته وس ورکړي. نو خبره مو دا ده یو شرعي نظام راولي د هر مسلمان په ګټه، څومره ځوانان دي څومره مسلمانان دي خپل د وطن
د موږ د لاس ورکو مننه خو لاس هم ورکړی ګوره داسې بعضې خلک اوس د احمدشاه بابا په افتخاراتو باندې افتخار کوي و احمدشاه بابا غیرتي و هندوستاني ونی و نادر افشار غیرتي شاهین صاحب محترم دا خلک په کمنټو کې وایي زنګ راته وهي دغه ته لږ دغه واضح که شاهین صاحب ډېر پازاب دي د بعضې خلک په احمدشاه بابا باندې افتخار کوي و هغوی هندوستان ونیوه په میرویس نیکه باندې افتخار کوي و نادر افشار یې وزغلوه په وزیر اکبر خان و محمد جان خان وردک باندې افتخار کوي و انګلیسان یې وزغلول ولې په طالبانو باندې خلک په ولس باندې افتخار نه کوي چې امریکانو ته شکست ورکړي په دوی کې څه علت پروت دی ولې مبارکزی صاحب مبارک مایک خلاص کړه سلامونه وړاندې کوم ما ټولو دوستانو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې یاستئ وعلیکم السلام او مننه کوم چې وخت مو راکړلو خو هیله لرم چې ښکته مې نه کوي اتمام هم کوم نظر نه یو شی به وي چې ریښه درته ښکته کول خو د سل په سلو ښکته کوم چې د چوکاټ نه ونوځي ریښه درته وخت راکړي لکه سره هم چې وخت وکړي خو ته عادت یې چې یورې بالتۍ دې قوي دي چې ځینې شروع وکړي انرژایزر دې بیا نه درېږي مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ مننه کوم هیله کوم مهرباني دی ورور ته به راسم ستاسو موضوع هم زما په خیال ده چې د اشغال په اړه ده بالکل د اشغال په اړه په بعضو مسایلو کې موږ د سره موافق یو په بعضو شیانو کې موافق د سره نه یو چې زمینه چا ورته برابره کړله او دغه اشغال چې راغللو د کوم هیواد څخه راغللو د هغې هیواد په مقابل باندې طالبان یا اسلامي امارت ولې دریځ نه ښکاره کوي ولې د هغې په مقابل باندې جنګ نه کوي چې دوی ورته جهاد وایي او چونکې د هغې هیواد څخه تمدید کیږي حمایه کیږي او رهبري کیږي او د همدغه د اشغال تجهیزات دغه اشغال کوم ځواکونو ته چې تاسو د اشغال لقب ورکوئ او اشغال کړی دی دا جغرافیه اشغال کړې ده د همدغه اشغالګرو تجهیزات په پېښور او په اسلام آباد هیله کوم خو نه بیا دا سوال نه خبرې مې خلاصې نه شوې تاسو بیا خپل توضیحات ورکړئ نه ته راغلی نه هیله کوم زه سوال ګوره صحیح شو ما پرېږدئ والله سوال طریقه درکویم خیر دی زه بې عقل سوال دا رقم کېږي چې مثلا دغه شی تعریف کړه یا دغه شی تعریف کړه دا راته ووایه نور هغه کینی دغه ته چې تشریح وکړي چې چیرې سلاح جوړېږي چیرې مهمات جوړېږي پرېږده دغه به زه درته تاسو سوال وکړه چې تاسو طالبانو ته زه تاته سوال کوم وروره مایک دې مه خلاصوه دغه څوک دغه آخر کې چې ناست مایک مه خلاصوه تاسو طالبانو ته سلاح څوک درکوي طالبان د کومې لارې نه افغانستان اشغال شو ګوره تاسو سوال تکمیلوم د کومې لارې نه افغانستان اشغال شو تاسو ولې په دغه باندې راځي زه به درته وایم چې افغانستان د کومې لارې نه اشغال شو او څه رقم مثلا د زمینه چا مساعده کړه دا درې خبرې دي ته زمینه چا مساعده کړه زمینه ورجان ریښه درته هم دغلته هغه و د صورت قانوني و عبدالله و دغه خلک په بون کې ورسره ناست هغو جملې نه یو نفر زه وکړم چې هغه عبدالله وردګ هم و پکې موین سیاف دغه خلک ولاړل ډېر زیات تقریبا 10 نفر وو دغه له امضاګانې سره وکړې بالاخره دغه موافقې ته ورسېدل چې افغانستان باندې به حمله کوو بعد هغه نه د ذاتي کېناستل د تاجکستان کې یو قرغیزستان کې یو میدان هوایي دی په نامه د کند هغه تقریبا واخیسته د قرغیزستان نه هلې تیارې اول کېناستې بعد هغه نه چې ذاتي د کېناستل دوستم د ترکیې نه راوسته وګوره زمینه یې درته وایم لارې هم درته وایم دا یې د ترکیې نه راوسته عطا محمد نور او د نور سره راټول کړ د افغانستان ته شمال کې وو بالاخره دا چې راټول کړ ذاتي د دوه ځله حمله وکړه طالبان اسیر ونیول مالک مسره و د بالاخره په قلعه جنگی کې اسیران شول امریکا تیاری راغلی یو دوه سلاح وروچول طالبان بیچاره ټک ټک وکړ په غوي بم ور واچو دغه ځنه پورس دوستان ته وی چې دغه 12,000 نفر چې دي دا غون په دشت لیلی کې تخور لاندې ګوره لارې درته کایم لارې په د سمت شمال نه راننتل دا خبر که څوک نه مني زه کولای شم سند مرته واچم مننه کوم غواګل سره راځم دا یو لارې دا لار و زمینه همدغه دولت مساعده کړي ما چې امضاګانې کړي هغه په دولت کې ناسي دی دوه موضوع د سلاح شوله سلاح قندوز مونیو هغه مونیو د څورته وی فرام مونیو غزنی مونیو دوه عسکرون هم سلاح واخسي مو یو بانک غلا نه کو مهرباني راته وایي چې طالبان مننه کوم وردګ سپ تاسو زما په سوال پوه نه شولای هغه د ناټو هغه تجهیزات یا دوم چې کله په پنډه اسلام آباد راتېدل چې خمه وردګ ته راورسېدل دلته به انفجار پکېدل ولته بنه پکېدل یو درته وایم نه دغه درته وایم ګوره زه د پاکستان زه اصولي سړی هم درته وایم
ګوره زه د پاکستان د ننه پښتنو ته نه وایم چې تاسو پورته شئ ما په خاطر هغه به یې نه کوي. از خو امجد خان هم پښتون ده، سلمان خان هم پښتون ده، امیر خان هم پښتون ده، شاید غیرت به نه لري، شاید غوږ ونیسه.